انسان مجله په درو ځانګړو برخو کې فعالیتونه مخته وړي. لومړی برخه یې رسنۍ ده چې اجانس په ډول باندې خبر څنګه مخته وړي. دویمه برخه یې د تحقیق او رسنۍ برخه دی، په دې کې هم ځانګړي خپل فعالیتونه لري. او دریمه برخه یې چې نن یې لومړی پروګرام دی، د دې برخې تعلیمي څانګه دی. د تعلیمي څانګې پیل او د دې پروګرام پیژندګلوي به زه تاسو سره شریکه کوم. د 1998 کال هجري شمسي کال له پیل سره سم د انسان مجلې او انسان دفتر د تعلیمي څانګې فعالیت رسما پیل شو. او لومړی تجربه یې د فرانسې ټولنپوهنې د لیکچرونو، مباحثو او فلسفي بحثونو تجربه ده چې نن یې لومړی ورځ دی. او دا لړۍ به د یو 15 میاشتنۍ پروګرام په ډول باندې په منظمه ډول د هفتې یو ځلې د یکشنبه په ورځ باندې تاسو ته په پښتو باندې وړاندې کیږي. دغه پروګرام په خاص ډول څو پراختیایي اړخونه لري. لومړی دا ده چې موږ هڅه دا کوو چې ځوانان په فکري او تفکري او همدارنګه د معرفت په فرهنګي مباحثو کې ښکیل وګرځوو. او هڅه مو دا دی چې دوی ته د انساني ارزښتونو او د معرفت د تولید په برخه کې سام او ونډه ورکړل شي. دویم دا دی چې د ټولنې په مهمو مسایلو کې دوی ښکیل وګرځوو. د پوهنتون کار، ټولنې او نورو بنسټونو ترمنځ د تعامل، افهام او تفهیم هڅه دی چې موږ یې غواړو رامنځته کړو. معاصرو شرایطو ته په پام سره د نړۍ د ټولنو ترمنځ د ټولنیز او ډیالوګ زمینه برابرولو هڅه زموږ دی چې غواړو دغه زمینه هم برابره کړو. د انساني علومو په وده کې د هروندو اروپایي هیوادونو ونډه کولی شي چې پر داسې یو منطق باندې راوڅرخیږي او پر داسې یو معرفت او فکر باندې ولاړه وي چې د بېلابېلو ټولنو د تړون لامل وګرځېږي. انسان مجله تمه لري چې دا لړۍ به اغېزناکه او د فکر او د فلسفي او معرفتي تفکر د رامنځته کولو په برخه کې د رنځ د کمېدا لامل وګرځېږي او د نن ورځې افغان انسان ته وکولی شي چې د امن او د سوکالۍ او د انساني ارزښتونو باندې سمبال ژوند په برخه کې. د نن ورځې پروګرام ښاغلی ضیاءالحق شمس زموږ سره تعقیبوي. دوی به تاسو ته د ټولنپوهنې د فرانسویانو په د فرانسوي ټولنپوهنې لومړی لیکچر تاسو ته وړاندې کړي. لکه څرنګه چې تاسو په سلایډ کې هم ګورئ، لومړی لیکچر زموږ د ټولنپوهنې د پیل لومړنۍ کلونه دي. ستاسو په پام رااړوم چې دا لیکچر ته تاسو غوږ شئ او هیله مې دا دی چې تاسو یې ګټور پیدا کړئ او ګټه ترې واخلئ. ډېره مننه او ښه راغلاست. اوس شمس ته وخت ورکوو چې دوی راشي او خپل لیکچر او هغه ټولنیز بحثونه تاسو سره عملاً پیل کړي. فرانسې د فرهنګي مرکز د همغږۍ په نتیجه کې د لومړي ځل لپاره پښتو د ټولنپوهنې بحثونه پیلېږي. زما لپاره چې د ټولنپوهنې او د انساني علومو معتاد دي زما لپاره فوق العاده ارزښت لري. او تاسو ټول ته په دغو لیکچرونو کې ښه راغلاست وایم. زه هیله دا لرم چې تر پایه پورې وشم کوئ د ټولنپوهنې هغه مهم ګټور مفاهیم او نظرونه تاسو سره شریک کوم چې ډېر متمرکز دي یا تر یو ځایه متمرکز دي په فرانسې باندې. له تخنیکي همکارانو مننه کوم، له اغلې نیکزاد چې د پروګرام د پیل خبرې درلودې او له ټولو نورو هغو همکارانو چې د دې پروګرام په وړاندې کولو کې موږ سره ملتیا کوي، ورڅخه مننه کوم. اوس احساس کوم دا زما له قدم جګ دی لږ، زه به تر پایه پورې دغسې یم. ښه، ټولنپوهنه ځینې مقدمات نن لرم. ټولنپوهنه د یو بشپړ علم په صفت نن خپل ځانګړي بحثونه لري او خپل ځانګړي اړخونه او ابعاد لري، خپله پراخه لمن لري. او د ټولنپوهنې بحث ته په ورداخلېدو کې د ډېرو مهمو، جالبو، اغېزمنو او دقیقو مقدماتو اړتیا سته ده.
هغه څو مهم ټکي چې په پیل کې زه باید یادونه وکړم د یو مقدمې په صفت البته د دې برنامې د مقدمې په صفت نه د ټولنپوهنې د مقدمې چې بیا وروسته غواړم د ټولنپوهنې د مقدمې په هکله هم یو څه بحثونه وړاندې کړم او ورشو د ټولنپوهنې د فرانسوي ټولنپوهنې بحثونو ته د تاسو نه یو تعداد دوستان خوشبختانه د ټولنپوهنې یا محصلین دي یا فارغ شوي چې دوی به هم وسي کولی راسره د دې بحث په وړاندې کولو کې او په لا ښه درک کې مرسته وکړي. اولا خو ضرورت د بحثونو د معاصر ژوند د اړتیاو نه راپیدا کیږي. له دې اړخه موږ ته ضروري ده او اړتیا لرو چې وپوهیږو دا د ټولنپوهنې پیل په فرانسه کې د کوم وضعیته وشو. اما ولې فرانسه؟ فرانسوي ټولنپوهنه د نړۍ د ټولنپوهنو د مجموعو نه یوه ځانګړې مجموعه ده په دوه دلیلو. یو دلیل دا دی چې اتفاقا ټولنپوهنه په فرانسه کې منځته راغلې. د تاریخي نظره هغه څه ډېر زیات مهم دي هغه دا دي چې د ټولنپوهنې لومړني هغه وتلي او لوی شخصیتونه نیمایي د فرانسې ټولنې پورې اړه لري. له علمي نظره تاسو د دوی د ژوند شخصي تجربې او کومو شرایطو کې دوی ژوند کړی او کوم تاریخ متاثر دي دا له پامه نشئ غورځولی. بناء هغه کرکټرونو هغه شخصیتونو چې د فرانسې په ټولنه کې ژوند کړی دی د فرانسې تحولاتو او اغیزو اغیزمن کړي دي همغوی د ټولنپوهنې علم منځته راوړی او دا هم د دوی تجربه هم د دې ټولنې تجربه د دوی تأثر او هم په اروپا کې د فرانسې رول او په نړۍ کې د نن ورځې تر نن ورځې پورې د فرانسې اهمیت په ټولنپوهنه کې ښکاروي. او دویم دلیل دا دی چې نن موږ هغه امکان لرو چې فکر وکړو د فرانسې سره ځینې مشترک ټکي له ټولنیز اړخه له تاریخي اړخه د ټولنپوهنې له ډېرو باریکو زاویو نه پیدا کړو تحلیل کړو او ورته والی پیدا کړو. زموږ د ټولنې د اوسني وضعیت د اوسنیو شرایطو او د فرانسې د 18مې او 19مې پیړۍ ځینې وضعیتونه فوق العاده مشابهتونه له یو بل سره لري. نن زموږ وضعیت د دین د پوهېدنې او د دیندارۍ په رابطه پوره رنګول شوې ده. فقط دا ده چې پوښی پاتې ده په هکله مو جدي بحثونه نه دي پیل کړي. دا د فرانسې د همغه وخت تجربې پورې بالکل راګرځي او اړونده ده. همداسې ځینې قالبونه او جوړښتونه چې په ټولنه کې موجود دي ننګول کېږي. مخکیني جوړښتونه د اوسنیو اړتیاو ځواب نشي ویلی. بناء ورو 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 خپل ارزښت په لاس ورکوي. موږ یو مکتب لرو په ټولنپوهنه کې. هغه مکتب د هرې پدیدې په کارکړنه باندې تمرکز کوي. هر هغه شی په ټولنه کې پاتې کېږي کوم چې کولی شي د ټولنې یو لږ تر لږه یو ډېر مهم ضرورت حل کړي یا ځواب ورته ووایي. بناء دغه شرایط له ځینو مهمو اړخونو نه د ټولنپوهنې د مکتبونو له نظره زموږ دا درک ممکن کوي راته چې د افغانستان د اوسنیو شرایطو او د فرانسې د هغه مهال د شرایطو ژوند مشابه ټکي پکې وګورو او بیا ډېره معقوله ده چې د نورو ټولنو تجربې زموږ لپاره د ځینو ډېرو ترخو پیښو د مخنیوي امکان برابروي. هغه تجربو ته په کتو سره موږ کولی شو خپل ټولنې ته رسیدګي وکړو خپله ټولنه وپېژنو او دا فرصت راته مساعد سي چې وړاندې وشو. اما دا بحثونه په کوم ډول وړاندې کوو؟ د دغه مقدماتو وروستۍ خبره یو د ټولنپوهنې عمومي سیر، دویم په دغه سیر کې چې کوم اشخاص کوم پیښې کوم لیکل شوي کتابونه کومې نظریې او کوم مکتبونه تر اوسه پورې ونډه لري او موږ سره مرسته کوي چې وپوهېږو نن ټولنپوهنه څه کوي او څه ده. په دغو دلایلو او په دغه شیانو به په دې بحثونو کې اخته یو او ورسره به مخ یو. ښه، اصلا دا لیکچرونه د څه لپاره دي؟ زموږ ټول بحث دا دی. د نن ورځې ټول بحث کې موږ دا عنوانونه لرو: پیلوي د ټولنپوهنې د اهمیت او د لومړنیو بحثونو نه چې په فرانسه کې
د هغه ابتدایي ډیالوګ او په دې سره پوهېږو چې ټولنپوهنه د شرایطو په ځواب کې منځته راغلې ده. کیدای شي ځینې علوم په لابراتوار کې منځته راغلي لابراتوار کیدای شي ځینې علوم په پېښه کې منځته راغلي ډېرې محدودې پېښې کې او طبیعي پېښه کې کیدای شي ځینې علوم د انسانانو د تاریخي تکامل په نتیجه کې منځته راغلي وي. ټولنپوهنه د ډیالوګ د پدیدو د خپلمنځي خبرو اترو په نتیجه کې منځته راغلي. په دې باندې بحث کوو. هغه دوه مهم بحثونه چې هر بحث یوه ټولګه د دلایلو او عواملو چې دا لاملونه د ټولنپوهنې د منځته راتلو په فرانسه کې د ټولنپوهنې د منځته راتلو لاملونه پېژندل کېږي هغې باندې هم بحث کوو. وروسته کې یو ډېر مهم جریان چې اړتیا ورته شته ده او نن نړۍ همدې جریانونو متاثره کړې ده سره د دې چې خپل منتقدین لري هغه د روشنفکرۍ یا د روښانولۍ بهیرونه دي جریانونه دي. په دې به هم یو څه نن بحث وکړو او پایله به مو د ټولنپوهنې د لومړیو کلونو د محتوا په هکله وي چې لومړي کلونه یې څنګه او په کوم محتوا تېر شول. مونږ اصلا د مخکې چې وویل شول د ټوله نړۍ په کچه د انساني علومو یو بحث دا دی چې انسان اړتیا لري او ټول انساني پدیدې په همدې سنت کې واقع دي چې خپلمنځي ډیالوګ کوي. دا ډیالوګ کېدلی سي د اړتیاو او د ضرورتونو د تشخیص بنا وي. دا ډیالوګ کولی سي د فشار په نتیجه کې د جبر په نتیجه کې او دا ډیالوګ کولی شي د سیاسي اړخه په منفعت باندې ولاړ وي. بالاخره ټولنې او انسانان یو بل سره ډیالوګ کوي او دا د دوی د ژوند هم اړتیا ده هم پېښه. له دې پرته له دې دهلیزه د باندې نه دي. له دې پرته ژوند ته ادامه نشي ورکولی. بناً یو ډېره مهمه مسله د انساني علومو په حوزه کې دا ده چې د نړۍ ټول متخصصین ټول پوهان او په ځانګړې توګه انساني علومو کې چې څوک پوهېږي او زده کړه کوي او تحصیل کوي او دا یې رشته ده دوی په دې ډیالوګ باندې پوهېږي چې کومه ټولنه نړۍ ته څه ورکوي او څه وایي. کوم قشر په ټولنه کې څه وایي او څه لري. کومه طبقه څه وایي او څه لري. د دغه هویت پېژندنې بحث د ټولنپوهنې او د انساني علومو پراخ بحث دی. زموږ یو هدف چې په دې کې به یې تعقیبوو یو موخه مو دا ده چې په پراخه معنا د افغانستان د ټولنې او د فرانسې د بیلو علمي او په انساني حوزه کې د تجربو خپلمنځي ډیالوګ منځته راشي. فرانسه د افغان ټولنې په رابطه کوم ډول فکر کوي؟ افغانان د فرانسې د ټولنې په رابطه کوم ډول فکر کوي؟ دا به هغه نتیجې وي که وپوهېږو ټولنپوهنه څه ده او د دې بحثونو په پای جلسو کې دا راټولولی اوسو چې د ټولنپوهنې اصلي مفاهیم مو واخیستل اصلي نظریو باندې وپوهېدو لږ تر لږه په اوسنیو پراخو بحثونو باندې د ټولنپوهنې وپوهېدو د افغانستان د ټولنې او د فرانسې د ټولنې مقایسې او پرتلې وکړو او په دې وپوهېږو سره چې خپلمنځي ډیالوګ یې څه دی. دا د ټولنپوهانو او د انساني علومو د متخصصینو لوی او مهم کار دی که د ټولنې لپاره وشي کولی چې باید یې وکړي. ځینې نورې وړې مسئلې او موخې هم دي. موږ باید خپل ځوانان وروزو او وپوهېږو په دې چې زموږ اوسنی نسل تر مخکیني نسله په پوهه کې په فکر کې او په ټولنه کې د واقعیتونو د مخ کېدو په بل روش اخته دی او ګرفتار دی یا ورسره مخ دی. زموږ ځوان محصل نن د 40 شلو 30 کلونو مخکې غوندې د پدیدو سره نه مخ کېږي. نن زموږ لپاره ستونزې د انساني علومو او په ځانګړې توګه د ټولنپوهنې په حوزه کې له دغې زاویې تشخیص کېږي چې محصل مناس دی په اقتصاد پوهنځي کې فکر کوي د مثلا د سیاست، فکر کوي د منبر، فکر کوي د ټولنې د یو بل بنسټ، فکر کوي د کورنۍ د مدیریت، انتخاب د رشتې کوي له یو بلې زاویې او ژوند او ذهن او آګاهي او فعالیت او چلند او هغه ټول ټولنیز هویت دی بل څه وایي طب دی سیاستمدار. دا هغه ستونزې دي چې تاسو که ټولنپوهنه ولولئ او د ټولنپوهنې له عینکې وګورئ فکر کوئ چې ټولنه مشکل سره مخ کېږي وروسته کې. دا کولی شي یو ډول بې سازماني منځته راوړي، بې قاعدګي په ټولنه کې منځته راوړي.
نتیجه کې تاسو هغه څه چې غواړئ د ټولنې لپاره منځته راوړئ په ټوله کې یو تصور د ټولنپوهانو دا دی چې ټولنه ټول لکه یو بدن غوندې ده، لکه د یو انسان بدن دی. ځینې پکې د مغز حیثیت لري، ځینې پکې د لاسونو حیثیت لري، ځینې پکې د خېټې حیثیت لري، د دقیدو حیثیت لري، ځینې پکې د پښو حیثیت لري. بناء د دغه نظره چې ټولنې ته ګورو، یعنې دا تصور که تاسو واخلئ، دغه وګړی چې تاسو ټولنه ګڼئ یا دغه ټول شکل چې تاسو ټولنه ګڼئ دا ناروغه کېږي. یوه برخه یې کله فعاله نه وي، نورو برخو ته ستونزې مخ کېږي، او دا تاریخي سنت دی چې موجود دی. هیله ده چې اوس وکولی تر پایه پورې په دغو شلو ناستو کې چې لرو او نن اوله ناسته ده د ټولنپوهنې او بیا د فرانسې د ټولنپوهنې او بیا د ټولنپوهنې د تاریخ په مسیر کې ځینې جالبې، جذابې، ځوانې، ښکلې او معناداره تجربې ترلاسه کړو او دا موږ سره ژوند کې مرسته وکړي. او له تاسو هم هیله دا ده چې د دغو بحثونو د تأثر په نتیجه کې ټولنه کې خپل ځانګړي موارد، نوې پدیدې او مؤثرې او اغېزمنې پدیدې تشخیص کړي او د هغو لپاره د حل لارې او ننګونې تشخیص کړي. ښه پیل. ټولنپوهنه اصلا یو علم دی. د ځینو پوهانو له نظره دا علم نه دی. لږ څه فلسفي بحثونه یې که په رابطه باندې مطرح سي، د ټولنپوهنې منتقدین خصوصا د فلسفې په منبر ولاړ دي. له فلسفي اړخه وایي چې ټولنپوهنه علم نه ده، خپل دلایل لري. اما ټولنپوهان دوی ټینګار کوي چې ټولنپوهنه یو علم دی، ځکه د انسان پوهېدنه د انسان د آګاهي کیفیت او خاصیت دی، د انسان آګاهي ته اشاره لري او د ده په چلند کې ښکاري. هر انسان چې کوم ډول چلند ترسره کوي دا د ده د آګاهۍ، د ده د فکر، د ده د احساساتو او د ده د ټول ژوند د تأثر نتیجه ده. ټولنپوهنه هیڅ ډول چلند چې په ژوند کې یې موږ لرو فردي نه ګڼي او په دغه ډول باندې باور نه لري. که یې لري فردیت ته بله معنا قایل دي. بناء ټولنپوهنه په دې خاطر چې ځانګړی روش لري، په دې خاطر چې ځانګړې موضوع لري او په دې خاطر چې ځانګړي اهداف تعقیبوي، یو ځانګړی علم دی. او نن د نړۍ په هغه علوم کې او هغو پوهېدنو کې یا هغو پوهو کې حسابېږي چې کولی شي د ټولنې د بېلابېلو ټولنو وضعیت تشخیص کړي، تاریخي مسیر تشخیص کړي، د پخوا په رابطه یې، د راتلونکي په رابطه یې، د اوسنیو تجربو په رابطه یې مستدل او معناداره منطقونه تشخیص کې وړاندې. تقریبا د نړۍ په ډیرو ټولنو کې ټولنپوهان مشاورین دي. زما برداشت شخصا دا دی چې یو ټولنپوه په دې خاطر چې د ټولنپوهنې په علم باندې ورسېږو او دغه باور ته ورسېږو چې دا یو ځانګړی علم دی او اغېزې لري او په ټولنه کې ورته اړتیا شته ده. یو ټولنپوه څلور ډېر مشخص کارونه کولی شي او باید یې وکړي. هر یو ټولنپوه زما په باور باید یو منتقد واوسي. بنا انتقاد د ټولنپوهنې یوه نتیجه ده او د دغه علم تأثر ښکاروي او تأثیر ښکاروي چې په نورو علومو باندې لري، په ټولنه لري، په فرهنګ لري، په تاریخ لري، د ټولنې په متن او محتوا لري. هر ټولنپوه باید منتقد وي. دویم، ټولنپوهنه داسې یوه پوهه ده چې د انتقالېدو ظرفیت او د انتقالېدو ضرورت ډېر زیات دی. بنا هر ټولنپوه استاد دی، نورو ته ورزده کوي. هغه کسان چې وروسته کې د ټولنپوهنې په خاصه او په عامه معنا کې وایم، په عامه معنا کې موږ ټول ټولنپوهان یو، په خاصه معنا متخصصین د ټولنې نور دي. هغوی تشخیصولی شي چې دې ټولنې ته کوم ډول ښوونکي نتیجه ورکولی شي، روزلی شي دا نسل. هغوی تشخیصولی شي چې د دې ښوونې او روزنې محتوا باید څنګه وي. هغوی روزلی شي چې تجارت په دې ټولنه کې له کومې بڼې په کوم ډول بریالی کېږي. دوی تشخیصولی شي چې دا ټولنه بریالیتوب څه ته وایي او ناکامي څه ته وایي په دې ټولنه کې، او دا خلک بریالیتوب کوم ډول باور لري او په ناکامۍ مثلا کوم ډول باور لري. دا دوه موارد ده. دریم شی چې یو ټولنپوه یې کوي همیشه لیکوالي ده. ټولنپوه باید ولیکي. موږ د افغانستان د ټولنپوهانو په هکله شخصا زما مطالعه دا وایي چې موږ که مخکې ټولنپوهان درلودل په تخصصي معنا باندې ټولنپوهان چې زده کړې په همدې برخه کې کړي وي، هغوی له ځانه هېڅ اثر نه دی پرېښی او دا د دوی یو ډېر جدي نقص دی. ټولنپوه باید لیکوال وي، ټولنپوه باید لیکنه وکړي، ټولنپوه باید تاریخ ثبت کړي
ټولنپوه باید خپلې اوسنۍ تجربې، پوهېدنې، د ټولنې وضعیت او درک په لیکنیز ډول پرېږدي له خپل ځانه، په تصویري ډول یې پرېږدي له خپل ځانه، تر څو له دې وروسته نورو لپاره د ټولنپوهنې او د انساني ژوند د مطالعې پراخه ډیټا او ارقام موجود وي، اطلاعات موجود وي. او وروستی کار چې یو ټولنپوه کوي او له دې سره د ټولنپوهنې علمیت ثابتېږي او علموالی یا دا ثابتېږي چې ټولنپوهنه یو علم ده، زما په نظر څېړنه ده. هر ټولنپوه څېړونکی دی او باید څېړونکی واوسي. نن په افغانستان په ټولنه کې او په رسنیو کې زما تجربه ده، موږ احتمالا 90% یا تر دې زیات د اطلاعاتو له اختلال سره مخ یو. دا اطلاعات ټول مریض اطلاعات دي، مختل سوي اطلاعات دي، اخلال سوي اطلاعات دي، پکې لاسوهنه سوې ده، اټکلیز اطلاعات دي. او منطقي دا دی، دلیل دا دی چې څېړنه پرې نه ده شوې. ټولنپوهان باید څېړونکي واوسي، خصوصا د داسې ټولنپوهان باید څېړونکي واوسي. بناء د دغو څلورو مواردو په نظر، زما په نظر دغه څلور موارد چې کله څېړو، تمرکز پرې کوو، د یو ټولنپوه وظیفې ته چې کله ګورو، په دې پوهېږو چې ټولنپوهنه یو علم دی د نور علوم تر څنګ. د فرانسوي ټولنپوهنې مسأله زما د اطلاع مخکې او د ځینو نورو ټولنپوهانو چې زموږ نه مخکې په دې هکله باندې لیکنې کړي دي، دا ده چې د نورو ټولنو سره تفاوت په دې کې دی چې ځانګړې مسأله لري او ځانګړې تجربه. اصلا د یو فرانسوي ټولنپوه پوښتنه بل څه ده. هغه پوښتنې دي چې د ټولنپوهنې دوه اصلي کارونه یا اصلي هغه دوه ډګرونه یې ورته تشخیص کړي دي چې تر نن ورځې پورې ټولنپوهنه په هماغه کې په مخ ځي. ټولنپوهنه دوه شیان مطالعه کوي: نظم، تغییر. ته تاسو کولی شئ په اقتصاد کې معنا کوي، کولی شئ په سیاست کې معنا کوي، کولی شئ په نورو حوزو کې، د دین په حوزه کې معنا کوي. نظم او بدلون. همدې لپاره د سیاسي علومو مثلا د سیاسي علومو اصلاحاتو کې مثلا د انقلاب مثلا مفهوم دی، د بدلون اشاره ده. هغه ټولنپوهنه چې انقلاب مطالعه کوي، دا د بدلون ټولنپوهنه ده او د تغییراتو ټولنپوهنه ده. برعکس هغه ټولنه چې نظم مطالعه کوي، د سیاسي اصطلاحي به ورته وایي محافظه کاري، محافظه کار ټولنه یا محافظه کار پوهان یا محافظه کار سیاست یا محافظه کار چلند. دا ډول مطالعه د ټولنې له اړخه یا د ټولنپوهنې له اړخه د ټولنې د نظم مطالعه ده. بنا ټولنه کې دوه شی موجود دي، یا نظم دی یا تغییر دی. هر شی چې په ټولنه کې جریان لري، دغه اوس یا په خپل مخکینی منځته راغلي نظم باندې جریان لري په مخزي، یا د بدلیدنې په حال کې دي، یا تعداد کسان مخالفین دي دغه مخکینی نظم بدلوي. دا په سیاست کې ډېر برجسته ده، په نورو برخو کې هم په همدې ډول روښانفکري په یو معنا سره د دین په برخه کې د بدلون غوښتنې، د دین د تفسیر د بدلون غوښتنې جریان دی چې وروسته کې وایي. بناً د فرانسې ټولنپوهنه د نظم ټولنپوهنه ده. اوس وروسته کې وایم چې فرانسه کې چې کومه پېښې منځته راغلې وې، د هغو پېښو په نتیجه کې فرانسې ټولنپوهنه منځته راغلې ده. ټولنپوهنه په فرانسه کې یو ځواب دی، نه یو پوښتنه. بناً یو نظم دی، نه یو تغییر. ټولنپوهنه اصلا کولی شو، زه دغه ته اشاره وکړم چې یو ټولنپېژندنه مطرح کوي زموږ د پښتو ادیبان، یو ټولنپېژندنه بله ټولنپوهنه. په دې کې دوی د اصطلاحاتو یا د اصطلاح پېژندنې له زاویې ځینې توپیرونه ګوري. د دوی نظر دا دی چې اصلي د سوشیولوژي ژباړه که تاسو وکړئ ټولنپېژندنه کېږي، نه ټولنپوهنه. بنا زه دوی سره په خپل ځای کې موافق یم، ولې زما به اصطلاح په دې جریان کې د ټولنپوهنې وي. ځکه زه فکر کوم چې زموږ تجربه په داسې یو ټولنه کې په نسبي ډول سره ټولنپوهنه کې ښه څرګنده کېږي. او دا د ټولنپوهنې ادعا هم ده چې هره ټولنه کولی شي خپله اصطلاح پېژندنه ولري. په هر حال د دوی انتقاد په خپل ځای او منم. زه به تر پایه پورې په دې بحثونو کې ټولنپوهنه ووایم. ټولنپوهنه په دوو معناو باندې راځي، یو په خاصه معنا، یو په عام معنا. او البته دغه روش چې زه اوس په خاصه او په عام معنا ویشم، د ډېر کلاسیک او سنتي او سطحي او ابتدایي روش دی. ولې؟ په دې خاطر چې زموږ ذهن
د دې ټولنې ذهندۍ او په دې باندې له همدې ځایه وپوهېږو دا موږ سره مرسته کوي. د ټولنپوهنې عامه معنا دا ده چې هر یو وګړی چې په ټولنه کې ژوند کوي تر یو ځای پورې پوهېږي چې دا ټولنه څرنګه ټولنه ده، تر یو ځای پورې پوهېږي چې په دې ټولنه کې څوک ژوند کوي، تر یو ځای پورې پوهېږي چې دلته خلک څرنګه ژوند کوي، تر یو ځای پورې پوهېږي چې د ټولنې عمومي جریان څرنګه دی، تر یو ځای پورې پوهېږي چې دلته خپل اټکلونه ووایي چې په دې ټولنه کې د فقر وضعیت ډېر دی که لږ دی، څومره فقیران لرو، خپل اټکلونه ویلی شي، امنیت څنګه دی، د دې په هکله باندې خپل نظرونه ورکولی شي او دا نظرونه په ټوله کې موافق نظرونه دي، یعنې د تایید وړ نظرونه دي ځکه دوی د همدې ټولنې تجربه کوي. په دې معنا باندې زموږ ملا ټولنپوه دی، زموږ ډاکټر ټولنپوه دی، زموږ سیاستوال ټولنپوه دی، زموږ تاجر ټولنپوه دی. سره د دې چې که تاسو تخصصي موضوع کې ودرېږئ په دې باندې نیوکې کولی شئ، انتقاد کولی شئ، عیبونه یې راویستلی شئ او ډېر زیات نماقص خپرولی شئ. دا طبیعي ټولنپوهنه ده. هر یو کس په دې خاطر چې ټولنه کې ژوند کوي د ټولنې د وضعیت یو تجربه لري او هغه کولی شي د ټولنپوهنې برخه وګڼل شي یا هغه آګاهي وګڼل شي چې ټولنه پورې اړوند ده. اما په خاصه معنا ټولنپوهنه د متخصصینو یا د هغو کسانو چې په همدې رشته کې زده کړې کړي دي د هغوی نظریات، د هغوی بحثونه، د هغوی لیکنې، د هغوی انتقادات دي. هغه څلور مخکیني کارونه چې وویل. بناً په تخصصي معنا سره نړۍ کې لږ ټولنپوهان لرو او د ټولو ټولنپوهانو او د ټولو ټولنپوهنې عمر تر 200 کلونو رسېږي. ولې په عامه معنا باندې د ټولو ټولنې د ټولو ټولنو ټول وګړي تر یو ځای ټولنپوهان دي. مثلا تاسو که سیاسي تصمیمونو ته دقت وکړئ په دې ضرورت حتما پوهېږئ چې ټول سیاستوال باید یا ټولنپوه ولري له ځانه سره یا یې ټولنپوهنه لوستې وي ځکه د ټولنې لپاره دوی سیاست کوي. ټول تاجران، ټول سرمایه‌داران د یوې ټولنې لپاره سرمایه ګزاري کوي، دوی باید دوی پوهېږي. ټول د رسنۍ مسؤلین په دې خاطر چې یوې ټولنې ته نشرات کوي په دې باید وپوهېږي چې دا ټولنه کوم ډول ده. بناً خاصه معنا او عامه معنا. په عامه معنا باندې په ټولو ټولنه کې ټولنپوهان شته، اما په خاصه معنا ټولنپوهنه دا یو اروپایي تجربه ده پیل کې. دغلته یو وړه مناقشه شته. دا مناقشه د ځینو شرقي او دینی ټولنپوهانو بحثونه دي د ترکیې، د ایران، د هند، پاکستان او ممکن د افغانستان او د ځینو نورو عربو. د دوی نظر دا دی چې ټولنپوهنه په پیل کې د اول ځل لپاره د ابن خلدون په نوم یو چا دغه بحث منځته راوړی دی او د دې 600 کلونه زیات کې یو افریقایي تاریخ پوه چې د العمران په نوم یو بحث لري د عصبیت نظریه وړاندې کړې او تر ټولو مشهور کتاب چې په افغانستان کې هم دی مقدمه ده، ابن خلدون مقدمه. دوی لومړنی ټولنپوه په خاصه معنا باندې ابن خلدون لري. اما موږ د دې اوسنیو بحثونو ټوله فضا مو تاییدوي چې موږ په اروپایي معنا باندې چې ورته لیکلي اسناد لرو او یو مستدل تاریخ په هکله باندې پروت دی. هغه دا دی چې ټولنپوهنه یو اروپایي تجربه وه په خاصه معنا او په ځانګړې توګه د فرانسې تجربه او د آلمان تجربه او په فرانسه کې د اګوست کونت، سن سیمون، امیل دورکایم او څو نورو ټولنپوهانو بحث وشي د ټولنپوهنې پیلني او اساسي کتابونه، لیکنې او نظریات یې منځته راوړي دي. دغه اروپایي پوهېدنه د سوشیالوژي په عنوان یا د ټولنپوهنې په عنوان تقریبا په ډېره ځانګړې توګه په ډېر ظریف ډول سره د فرانسې، آلمان، انګلستان او نورو اروپایي هېوادونو شرق ته او ټول غرب ته او امریکا ته نورو ځایو ته خپره شوې ده. ښه ده. څنګه منځته راغله؟ اوس موږ تشخیص کړه، موږ ویل چې ټولنپوهنه په یو خاصه معنا اروپایي پوهېدنه ده او فرانسې پورې او آلمان پورې دغه هېوادونو پورې ګرځي. څنګه منځته راغله؟ دوه شمېر یا دوه بستې د دلایلو یا لاملونو ورته تشخیص شوي دي. د ټولنپوهنې په تاریخي بحث کې چې تاسو وګورئ
ځینو اوسنیو دغه معاصرو لیکوالانو دا بحثونه بیل کړي دي او ځانګړي کړي دي. دوی تشخیص کړي ده چې یو شمېر لاملونه ټولنیز لاملونه وو چې په ټولنه کې ځینې پېښې پدیدې منځته راغلې وي او موجودې وي. دا د دې لامل څه چې یو علم یو نوې تجربه د انسان لپاره په فرانسه کې ممکنه سي او هغه وي ټولنپوهنه. یو شمېر نور فکري خوځښتونو اغېز چې دا هم دا تقریبا د هر انساني پدیدې د هر یو علم او د هر یو بدلون او مدیریت په لویه معنا د هر یو مدیریت تر شا پرته تجربه ده د انسانانو. مهم پیشامد دی. تقریبا موږ په دوو پیړیو کې چې د دې تاریخ یې لرو 1998 همداسې ده؟ نه اتیا صنعتي انقلاب کوم کال کې ښه صنعتي انقلاب هم د سرمایه‌دارۍ او د انسان د منفعت د حس د تقویه کولو د سهولتونو د منځته راوړلو او د قالبګرایۍ د ټکنالوژي د زمینې منځته راتللو د ټولو لوګه ده او دا هم په یوې پوهه کې او د انسان په تجربه کې د دورې تأثیر لري. سوسیالیزم د خلکو پلویتوب د اکثریت پلویتوب دا هغه څه و چې علم دغه ځای کې د دیني ایډیولوژۍ تر تاثیر لاندې د فردیت او ټولنوالي تر خپلمنځي مشکل نشو حلولی. فرد مهم دی که ټولنه یو په بله معنا یو کس که ټول. دغه بحث یو ډول تناقض لري. ځینې وایي تر نن ورځې پورې هم نه ده حل شوی. ځینې وایي چې دا بنبست دی نه حل کېږي. اما په نتیجه کې ځینې موضوع واخیسته. ځینې وویل چې اکثریت مهم دي، افراد قرباني کېږي، فرق نه کوي. دا سوسیالیزم چې بیا خپل سیاسي قرائت لري، خپل مثلا خپل ځانګړی ایډیولوژیکي قرائت لري، علمي قرائت لري، عامه قرائت لري، تاریخي قرائت لري. خپل مثلا کارل مارکس په دې هکله هڅه کړې ده چې ټول تاریخ کې ثابت کړي سوسیالیستي ګرایشونه. په دیني برخه کې هم همداسې. دا په دې ځای ټولنپوهنه ډېره نارامه کوونکې تجربه ده. مطمئن یم تاسو ته ډېرې پوښتنې پیدا کېږي. نن که نه چې بله یکشنبې کېږي، بله که نه سي بله کېږي. تاسو هم نارامه کېږئ ورسره. د نسبیت علم دی، مطلقیت باندې چې دفاع کوي. ډېر شیان ننګول کېږي ورسره او طبیعي ده چې درته به دا پوښتنې پیدا کېږي. که نه متاثر کېږو او دا پوښتنې یا لږ تر لږه نظر راته پیدا کېږي نو بیا به کېدای شي قلپ وي، نو بیا ارتباط نه اخلو ورسره. په هر حال زه خپل بحث ادامه ورکوم. ډېره مننه اغل میرزا. که پوښتنه لرئ کولی شئ جریان کې پوښتنه وکړئ یا بحث وکړئ. مذهبي بدلون زما لپاره ډېر جذاب بحث دی او ډېر جذاب عنوان دی او ډېر جالب عنوان دی. په دې خاطر چې یو وخت ترې ډارېدم، په دې خاطر چې یو وخت فکر کوم چې عقیده داسې یو شی دی چې زه یې باید وساتم لکه جیب کې چې پیسې ساتم. اوس فکر کوم چې نه، عقیده داسې یو شی دی چې باید د انسان سره مرسته وکړي ژوند کولو لپاره. او دا ټولنپوهنې نتیجه ورته ما تېره کړې ده. ټولنپوهنه وایي چې موږ ټول نسبي یو. هر څوک د خپل ټولنیزې پوهې په اندازه باندې خدای لري خپل. د په دې معنا نه ده چې تاسو ټول یو خدای یو ډول په یو رقم همیشه وخت ستایلی شئ. زه که وغواړم لږ ډېر جدي په دې هکله باندې بحث وکړم، تاسو خپل یو خدای په ټول عمر کې دوه وارې یو ډول نه شئ ستایلی په ټول عمر کې. ښه دا بحث دی. دیني بدلون د شرایطو تر تاثیر لاندې ټولنیزو شرایطو تر تاثیر لاندې ممکن کېږي. لکه څنګه چې دیني نظم د شرایطو تر تاثیر لاندې ټولنیزو شرایطو تر تاثیر لاندې ممکن کېږي. ټولنپوهنه موږ ته وایي چې کومه ټولنه له دین سره کوم ډول تعامل کوي. دین ټولنې ته څه ورکوي، خلک له دینه څه غواړي. یو وایي یو استاد یو بحث درلود دی چې انتظار دین از بشر، او په دې کې دا بحثونه وړاندې کول، دا پوښتنې وړاندې کول چې دین له موږ څه غواړي او موږ باید څنګه د دیني نظم سره ځان عیار کړو. زما پوښتنه دقیقا دغه استاد په مقابل کې وه. ما وویل چې انتظار بشر از دین، موږ له دینه څه غواړو. کیدای شي موږ په دین باندې هغسې خپل پندارونه تحمیل کړي وي او پر باندې مو ګڼلي وي، حساب کړي مو وي چې اصل دین کې کیدای شي هغسې نه وي.
بناء د دیني بدلون یو بحث دی چې تقریبا په ټول ټولنو کې په یو خاص ډول مطرح دی. د هر ټولنې د کیفیتونو سره، تاریخ سره، تجربو سره، هلته د ژبې د امکان سره، د علم د ودې سره، ټکنالوژۍ سره او سیاسي وضعیت سره تړاو دا بحث مطرح دی. په فرانسه کې هم دغه وضعیت چې ټولنپوهنه پکې منځته راغلي دا یو لامل ګڼل شوی د دې لپاره چې ټولنپوهنه منځته راغلې ده. او ټولنپوهان په یو معنا سره دین پورې تړلي خلک دي. یعنې مثلا دوی له دینه په دې ډول متاثر دي چې په خپله دیندار دي، ټولنه د دین وړاندې کړی، یا په دې معنا متاثر دي چې اکثریت یې داسې دي، یا په دې معنا متاثر دي چې په ټولنه کې د دین د منځته راتلو او د یو ډول دیني وضعیت چې د ټولې ټولنې د وضعیتونو سره مرسته کوي او د ټولنې تکامل ممکن کوي هغه یې تشخیص کړي دي. ځینې بیا جدي منتقدین دي، مثلا فکر کړی دی چې دا ټولنې ته ضرر لري او ګټه نشي کولی ټولنې ته وضعیت مخنیوی کوي، کارل مارکس یا ځینې نور. اما دلته دغه درې کسان چې موږ دلته ذکر کړل او د ټولنپوهانو په صفت مطرح دي، یو المانی دي، دوه فرانسویان دي. کونت، اګوست کونت چې ورته د ټولنپوهنې پلار وایي، دی اولین هغه کس دی چې ټولنیز دین مطرح کړی دی، انسانیت دین. دغه په اصطلاح موږ انسانان نشو کولی له دینه بې برخې اوسو په ژوند کې خپل. یعنې داسې نه کېږي چې تاسو خپل د ژوند داسې تصور وکړئ چې هلته هېڅ دین نه وي. دا یې البته د ژوند په وروستیو کې خپل مطرح کړي چې راتلونکی لیکچر کې کېدای شي د اګوست کونت په هکله باندې وي، هلته یې مفصل توضیح کوم. د عمر په اخرو کې ده داسې فکر وکړي چې دین کولی شي د ټولنو د نظم او د انسجام په برخه کې فوق العاده مرسته وکړي. خلک د باورونو له لارې نه یو بل سره وتړي او ټول په دې خاطر چې په یو باور کې شریک دي، یو بل ته مشکل ایجاد نه کړي، یو بل سره مرسته وکړي. د انسانیت دین په نامه یو مفهوم وړاندې کړی. امیل دورکهایم دیني ټولنې دی د ځان وژنې په هکله یو کتاب لري او فوق العاده جالب کتاب دی او د ټولنپوهنې د مهمو کتابونو نه ده. حتی د هغو بحثونو په جریان کې دی دیني تأثر او دیني تأثیر مطرح کوي. دی هم د دیني تأثیره د باندې نه دی. دین په یو ډول سره تاییدي او وایي چې د ټولنې یو طبیعي پدیده ده چې منځته راځي او طبیعتاً باید موجود وي او موجود دی. ماکس ویبر یو څېړنه کړې ده چې دا څېړنه یې د شلمې پېړۍ د مهمو څېړنو نه ګڼل کېږي په ټولنپوهنه کې. او د ده کتابونه ماکس ویبر د ده کتابونه د ټولنپوهنې له 10 کتابونو نه 2 کتابونه د ده په یوې پېړۍ کې. که تاسو د شلمې پېړۍ کتابونه ځانګړي کړئ د ټولنپوهنې 10 کتابونه، په دې کې 2 کتابونه یوازې د ماکس ویبر دي. په دې خاطر یې ونډه په ټولنپوهنه کې ډېره ده. دی یو څېړنه لري پروتستانتي یا پروتستاني اخلاق چې یو ډول مذهب دی، یو ډول دینداري ده، مسیحیت کې یو تجربه ده، دینی تجربه او د سرمایه‌دارۍ روحیه. د خپله څېړنه کړې ده، دا هم په خپل ځای کې به مفصل توضیح کوم. د دې څېړنې په نتیجه کې د ثابته کړې ده چې یو ډول دینداري ده چې کولی شي په ټولنه کې داسې ظرفیت منځته راوړي چې په نتیجه کې اقتصادي وده یا سرمایه‌داري ممکنه شي. او دا ډېره مهمه تجربه ده. زمونږ غوندې ټولنه چې په یو معنا سره موږ اوس دیندارې ټولنې یو، زمونږ لپاره دا دین باید د ټولنپوهانو په واسطه د دې ظرفیت تشخیص شي چې را په ګوته یې کړي چې څنګه کولی شو د دې دین سره وده وکړو او زمونږ ظرفیتونه سره همغږي شي او د یوې ښې ټولنې په منځته راتلو کې راسره مرسته وکړي. ښاري کېدل لکه مخکې مې چې وویلې دا یو ډېر مهم مورد و او ډېر مهم لامل و د ټولنپوهنې په منځته راتلو کې. د صنعتي ژوند یا د صنعتي انقلاب نه وروسته منځته راغلی اسلوب د چلند لپاره چې اروپا کې د اروپایي انسان لپاره ممکن شوی و، د هغه نتیجه دا وه چې انسانان نور نشي کولی له سهولتونو لرې له یو خام طبیعت سره په کلیو کې په دغه سطحي بڼه باندې ژوند وکړي او د ډېرو اړخونو نه د ډېرو تجربو د ډېرو فرصتونو او چانسونو چې په ښار کې ممکن دي له هغو بې برخې پاتې شي. او دوی بیا فکر کوو چې مشکل داسې حل کېږي چې خپل ځای بدل کړي، د جغرافیایي نظره به تحرک کوو او دا تحرک یا دا بدلون یا دا تغییر د کلیو نه ښار ته تګ و. د دې په نتیجه کې د ډېرو پوهانو په شلمه پېړۍ کې د ډېرو پوهانو اندېښنه ده، خصوصا امریکا کې. د امریکا ټولنه نن د نیمایي نه زیات د مهاجرت تر تاثیر لاندې منځته راغلې ټولنه ده. د شلمې پېړۍ د ډېرو پوهانو مسله دا وه چې دغه کسان چې تاسو د کلیو نه ګورئ ښار ته راځي، دوی ځان سره کلیوال فرهنګ انتقالوي
کلیوال ارزښتونه ښار ته انتقالوي، کلیوال هویت انتقالوي ښار ته، او دا ښار کولی شي متاثر کړي او کولی شي هغه سبک او اسلوب چې په ښار کې دی، هغه قواعد او د ژوند نظم چې په ښار کې دی هغه مختلف او له ستونزو سره یې مخ کړي. چې همداسې هم و بنا ان یو شمېر ټولنپوهان هماغه وخت هم په فرانسه کې او په نور اروپا کې په دې اخته وو چې څنګه دا وضعیت کنټرول کړي او مدیریت یې کړي. هغه کسان چې ښار ته راځي او ښاري ژوند غواړي وکړي په نورو ټولنو باندې منفي اغېز ونه لري، او دا هم یو مهم لامل و. وروستی لامل چې اوس تشخیص شوی دی او په دغه لاملونو کې جمع شوی دی د علم وده ده. هر کله چې علم وده وکړه، زه نه پوهېږم د دې جملې معنا تاسو په ابتدا کې څرنګه اخلئ، علم د ساینس په معنا په دغه ځای کې، او وده هم د هغو تحقیقاتي څېړنیزو او د هغو بنسټیزو بدلونونو یا هڅو په نتیجه کې چې په همدغه ساینس کې ممکن دي. طبیعي علوم که یو ویشه داسې وکړو چې علوم یو شمېر طبیعي دي، یو شمېر ټولنیز دي، یو شمېر یا انساني دي، یو شمېر نور وحیاني دي. اوس داسې یو ویشه وکړو، درې ډوله علم لرو، یو ډول د پاس نه راځي اسمان نه، یو ډول علوم په انسانانو کې منځته راځي اړیکو کې، ټولنیز علوم او انساني علوم، سیاست، اقتصاد او ډېر نور سیاست. یو ډول نور علوم دا دي چې طبیعي دي، هغه د طبیعت قانونمندۍ دي چې پوهان یې کشف کوي، د حرارت درجه، د ځمکې جاذبه، رنګ، حرکت، اجرام، فضا، ماده، مایعات، غازات، ترکیبونه او دا ټول نور څه. ښه دا درې ډوله علوم که ومنو چې دغسې ویش لري، دا خپلمنځي اړیکې هم لري، یو بل باندې تاثیر هم لري. هغه وخت کې د طبیعي علومو او د ټولنیزو علومو یو ډول مداخله منځته راغلې ده. اوس دا مداخله زه مخکې غواړم داسې ووایم چې ټولنپوهنه نه وه، ټولنپوهنه ونه اصلا. هغه وخت علم چې موجود و یا انتزاعي علوم و، یعنې فلسفه او نور طبیعي علوم چې اکثریت لکه کیمیا او فزیک و دا نور. حاکم روش د علم لپاره چې و همالته، او حاکمه غوښتنه، یعنې علم خو په درې شیانو تاسو ته بېلولی شي یو بل نه: هدف، موضوع او روش. هدف څه دی د یو علم، روش څه دی د یو علم، او موضوع څه دی د یو علم. د دې دغه درې په نظر کې نیسئ علوم تشخیصولی شي یو بل سره. حاکمه فضا په اروپا کې ټوله طبیعي علومو په ګټه وه، یعنې طبیعي علومو کوم اهداف چې وړاندې کول هماغه اهداف ګڼل کېدل، طبیعي علومو چې کوم روش وړاندې کوو هماغه روش ګڼل کېده، او طبیعي علومو چې کوم موضوع مهمه ګڼله هماغه موضوع یا تمرکز پرې کوو. دقیقاً د همدې وضعیت په نتیجه کې لکه اګوست کونت غوندې، لکه سن سیمون غوندې کسان ځینې مهمې نورې پوښتنې مطرح کړي. هغه پوښتنې طبیعي علومو پورې مربوط نه وي. ولې زه ګمان کوم، زما برداشت سره دی چې نور ټولنپوهان په مخکې کې وایي چې اګوست کونت نیویونه ډېر طبیعي دانشمند دی، نه ټولنیز. سره دی چې ټولنپوهنې منځته راوړونکی دی. د ده لومړنی کتاب چې و د ټولنیز فزیک په عنوان، ټولنیز فزیک اجتماعي. د دې نوم نه ښکاري چې تاسو درک کوئ چې څومره دی متاثر د طبیعي علومو نه و. دی کوم روش چې بیا وروسته کې وړاندې کوي د ټولنپوهنې لپاره، هغه روش پوزیتیویزم دی، هغه اثباتي روش دی، هغه د طبیعي علومو روش دی. ښه، معنا د دې خبرې دا ده چې د ټولنیزو علومو او طبیعي علومو ترمنځ ډېره سالمه همغږي نه وه. د روشونو تضاد و، د هدفونو تضاد و، د موضوعاتو تضاد و. د طبیعي علومو موضوع طبیعت دی او د قانونمندۍ هغه پیدا کول دي، او د ټولنیزو علومو موضوع انساني چلند دی، ټولنې دي، افراد دي، نه طبیعت. سره دی چې بیا په لوی پاراډایم کې تاسو د انسانان هم د طبیعت برخه وینئ. د دې تاثیر په نتیجه کې ټولنپوهنې تر نن ورځې پورې یو میراث پاتې دی. هغه میراث دا دی چې ځینې ټولنپوهان نشي کولی د کمي اړخه یا د کمي روشه راووځي، د ریاضیکي، د فزیکي او له هغه ساینسي علومو چې کوم فضا جوړه ده، کوم رنګ چې هغه لري، له هغې نشي راوتلی د باندې تر څو ټولنیزه فضا ته راشي. اما د ځینو ټولنپوهانو په ادعا د ټولنپوهنې فضا د تفسیر فضا ده، د چلند، د معنا، د پوهېدنې فضا ده، د انساني قواعدو، د انساني ژوند د چلندونو د فورم پېژندنې معنا ده. دلته طبیعت په هغه معنا سره نشته ده. ولې
دغه تضاد هم یا دغه تاثیر هم د ټولنپوهنې په منځته راوړو کې تاثیر درلودلی دی او رول درلودلی دی. اوس موږ د یو شمېر هغو لاملونو بحث وکړ چې په ټولنه کې موجود وو او د مهمو لاملونو په صفت د ټولنپوهنې په منځته راوړو کې تشخیص شوي دي او د دوی ټولو تاثیر و چې د ټولنپوهنې په نامه یو علم منځته راغلی دی. زه فکر کوم چې یو 10 دقیقې به تفریح واخلو، د تفریح وروسته بیا بله برخه. اثر لوستل شوي د دوی په هکله باندې او د دوی نه وړاندې د نورو پوهانو په هکله تقریبا یو مغالطه چې موجوده ده یا کیدای شي یو منل شوی تعبیر وي چې دا دوی هم فیلسوفان ګڼل کېږي، هم سیاستوال ګڼل کېږي، هم ټولنپوهان ګڼل کېږي، هم لیکوالان ګڼل کېږي په یو خاصه معنا سره. مثلا موږ چې کله تاریخ مطالعه کوو د یوې رشتې کله تاریخ چې پیلوئ تاسو دا ټول پکې یو خبره لري یو ډول. بناءً زه نه پوهېږم چې تو فیلسوف دی که ټولنپوه دی یا سیستمدار دی، همداسې دا نورې. ولې مهم شخصیتونه دي د وګړو د ټولنې د سیاست د قانون د ژوند د قانون د محتوا او د ټولنیز جوړښت په هکله باندې مهم نظریات او بحثونه لري. دوی هم په خپل ځای کې خپلې اغېزې درلودې. بالاخره د روشنفکرۍ دا ادعاګانې دي او دا بحث دی. انسان کولی شي په خپل عقل سره خپل ژوند ډېر ښه جوړ کړي پرته له دې چې د خپل عقل نه پرته بل مورد ته مراجعه وکړي یا یې تایید کړي یا یې ومني. زه ګومان کوم جذابیت د روشنفکرۍ په دې کې ده چې شته وضعیت نه پرېږدي چې د موږ لخوا تایید شي. البته دا تر ډېره حده د باورونو په برخه کې ده، د باورونو په برخه کې ده، د ارزښتونو په برخه کې ده او سړی یو ډول نارامه کوي. تاسو نشئ کولی چې خپل هوښیارۍ او د خپلې هوښیارۍ یا د خپلې هوښیارېدنې مخه ونیسئ. د باندې نه کولی شئ دننه نشئ کولی. که څوک زده کړه نه کوي د خپلې هوښیارېدنې مخنیوی کوي باندې. اما که تاسو هوښیار شوي یاستئ نشي کېدی چې د خپلې هوښیارۍ یوه درجه په نظر کې ونیسئ. بناءً تاسو پوښتنې مطرح کولی شئ، جدا نقد کولی شئ، نوي نظریات وړاندې کولی شئ. د روشنفکرۍ فکر کوم قضیه دغسې ده. زما برداشت د روشنفکرۍ نه دا ده او دې په عموما په هغه کې ډېر رول درلودلی دی، په د ټولنپوهنې په منځته راتلو کې ډېر له فکري اړخه یې ډېر رول درلودلی دی. همدې په خاطر ما مخکې وویل ټولنپوهان منتقدین دي او د فکر جدي منتقدین دي، د هر فکر په هکله باندې نقد باندې کولی شي. غیر معقول بنسټونه ولې باید ومنل شي؟ دا د روشنفکرۍ پوښتنه ده. یا د ایمانوئل کانت هغه ځوابیه چې لیکلې وه د یو مسیحي کشیش په ځواب کې هغه ویلي و چې آخر د روشنفکرۍ څه شی ده. هغه وخت کې چې دا شور جوړ شوی و او ډېر اغېز په کلیسا باندې و، یو مسیحي ولیکل په یوې مجله کې، فکر کوم برلین ژورنال که زه اشتباه ونه کړم، هلته لیکلي و چې آخر د روشنفکرۍ څه شی ده. څو کسانو ورته ځواب ولیکل. یو کال وروسته کې ایمانوئل کانت خپله دا ځوابیه ورته وړاندې کړه. الفت ژباړل د ډېره مننه. دا حتما ولولئ، ځوابیه ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې روشنفکري څه ده، هغه یو ډېر جالب تعبیر لري، د پایله ده، د دې ژباړه ډېره ښکلې ده. د انسان وتل دي د عقلي نابالغۍ نه او دا توان پیدا کول دي چې په خپله پوهې تکیه وکړي او په خپل عقل تکیه وکړي او د دې جرأت پیدا کړي چې خپله پوهه وکاروي. هغه چې د ده په خپله دی مقصر د دې دی چې دی د دغه وضعیت تاییدونکی دی او په خپل عقل باندې چې دا وضعیت ننګولی شي باور نه کوي، دا د روشنفکرۍ جریان دی. اصلا هغه وایي چې روشنفکري
یعنې د انسان وتل له هغه حلقې نه چې په خپله دی مقصر دی په هغې کې د پاتې کېدو او د خپل عقل کارول دي د خپل ارادې کارول دي او په خپل ځان باندې باور درلودل دي دا یو هغه ټوله محتوا ده ډېره ښکلې مقاله ده تاسو راجع کوم هغې ته حتما یې ولولئ او ډېره جالبه تجربه درته کېدلی شي او ډېر ښه څه ترې زده کولی شي بالاخره دا هماغه جریان دی په فرانسه کې هم همدغسې غبرګونونه درلودل جالبه ده په آلمان کې د روشنفکرۍ د تغییر او د بدلون پلویان تر ټولو ډېر د لوړې کچې پوهان نه د پوهنتون محصلین او منځني خلک اما په فرانسه کې یو شمېر هغه کسان وو چې دوی ډېر د نظم پلویان وو نه د بدلون چې په آلمان کې تقریبا برعکس و د دې وضعیت روشنفکري کولی شي بدلون راولي په دې خاطر دا ډلې د پلویانو ویشلی شي په مخالف او موافق چې وروسته کې اوس وایم د دې روشنفکرۍ یو بحث دا دی چې مشترک د طبیعي علومو او د ټولنیزو علومو منځ کې ده لکه څنګه چې په طبیعي علومو کې تاسو قوانین کشف کولی او پیدا کولی شئ همدغه شان کولی شئ یو شمېر قوانین په ټولنیزو علومو کې پیدا کړئ ټولنه او طبیعت ځینې مشابهتونه لري د دوی له نظره هلته چې تاسو کوم سنتونه پیدا کولی شئ چې کوم حرکت منځته راوړئ کومه نتیجه اخلئ احتمالا دا په ټولنه کې هم کولی شي چې کوم ډول حرکت منځته راوړي کومه نتیجه ترې اخلي دا یو قانون دی چې کشف شوی دی یا پېژندل شوی دی د دوی له نظره په ټولنه کې هم داسې قوانین حاکم دي چې موږ باید تشخیص کړو او د دې بیا روش هم د دوی هغه پوزیتیویزم دی چې د طبیعي علومو روش دی دلته د روشنفکرۍ ټینګار هم په دې دی راځئ چې ژوند تجربه کړو او په ټولنه کې قواعد تشخیص کړو د همدې قواعدو چې موږ تشخیص کړل او موږ ته یې مثبته پایله درلوده د دو پلویتوب وکړو او دا په خپل ژوند کې راولو په دې دلیل چې تر نیمایي ډېره برخه زموږ د ژوند میراثي فکرونه دي او دا تجربه شوي نه دي زموږ لپاره فقط تحمیل او تکرار دی موږ د دې د قوانینو کشف نه دی کړی موږ په ټولنه کې د خپلو اوسنیو ژوند ډولونو قوانین کشف کولی سو او دا کولی شو اعمال کو په خپل ژوند کې او ترې ګټه واخلو مدیریت کړو تر ټولو ډېر ښه دوه مفاهیم چې تر ټولو ډېر جالب دوه مفاهیم یو مذهبي تحمل دی او بل فردي ازادي ده د نورو مفاهیمو ترڅنګ چې روشنفکرۍ پرې باندې ټینګار درلود زما دغه بحث به اوس تر یو ځایه پورې د روشنفکرۍ په اثبات او د روشنفکرۍ په نقد باندې او مخالفینو وضعیت باندې ولاړ وي تر څو په پایله کې د ټولنپوهنې زمینه تشخیصولی اوسو مذهبي زغم په دې دلیل چې دا یو ټولنیز وضعیت پورې د دیندارۍ مربوط دی هماغه وخت کې دوی توصیه کوله چې باید موږ یو د بل په وړاندې چې کله مو دینونه بدل دي یو بل سره یو د بل په وړاندې باید د زغم نه کار واخلو یو د بل په وړاندې حکم ونه کړو دا د روشنفکرۍ یو بحث بل بحث فردي ازادي ده دا د هغو سیاسي فشارونو په نتیجه کې یا د هغو مذهبي او کلیسایي احکامو په وړاندې چې افراد خپل ازادي نه لري که تاسو دقت وکړئ د روشنفکرۍ محور عقلانیت او هوښیاري ده چې کله څوک ازادي ونه لري د خپل د عقل د کارولو لپاره روشنفکري نتیجه نه لري یا د روشنفکرۍ ټول ټینګار په دې دی چې د وګړو لپاره ازادي ترلاسه کړي دوی تر څو خپل عقل وشي کارولی د دغه ازادۍ د منځته راوړو یا د دغه ازادۍ د درلودلو هڅې د روشنفکرۍ ډېرې مهمې وظیفې وې بالاخره د دوی باور دا و چې موږ ته کلیسایانو هوښیار یو موږ تر مذهبي مشرانو روشنفکران ویل چې موږ تر مذهبي مشرانو موږ هوښیار یو دوی ټولنو ته کولی شو ډېر ښه څه ورکړي تر هغه څه هغوی ورکول دا البته د هغوی برداشت دی اما مخالفین لري دلته په دې بحث کې دوه ډېر مهم شخصیتونه دي چې یو فوق العاده ټولنپوه هم دی لوی دوبونالد او بل جوزف دومستر د دې وروسته دا دوه هغه کسان دي چې دوی فوق العاده د روشنفکرۍ او دغه تغییر مخالفین دي د فرانسې د انقلاب مخالفین دي او داسې فکر کوي چې دغه تغییر او دغه بدلون د ټولنې لپاره هیڅ کله مثبت او مناسب راتلونکی نشي وړاندې کولی تشخیصولی برعکس کولی شي د ټولنې نظم خراب کړي له منځه یوسي ارزښتونه د سوال لاندې راولي حرج و مرج ډیر کړي ننګونې ډیرې کړي او تاوتریخوالی په نتیجه کې زیات شي بالاخره د بشر ژوند
او د انسان ژوند په دغه وضعیت کې تر دې چې ښه سي لا بدتر شي د دوی دغسې بحثونه دي. نوي فکرونه په هېڅ وجه باندې نشي کولی ګټه وکړي. د بنال نتیجه ده. کیدای شي زموږ په ټولنه کې مشابه پیدا کړي، مشابه دریځونه پیدا کړي. روښانولي او انقلاب، د فرانسې انقلاب، دوی د فرانسې انقلاب ته د ګواښ په نظر ګوري، نه دی یو مثبت بدلون په نظر. حال دا چې تاریخ وروسته کې یو ډېر پراخ روایت منځته راوړی چې د فرانسې انقلاب د مثبت بدلون او د ټولې اروپا او نړۍ لپاره د بدلانه یو پیښه ده او ډېره مثبته پیښه ده. ورسره د دوی په باور، دینی باور دا و چې خدای د ټولنې سرچینه ده. که تاسو ټولنه کې لاس وهئ، د خدای په وجود یا د خدای په وضعیت یا د خدای په منځته راوړي چوکاټ کې یا شکل کې یا خلقت کې لاس وهنه کوئ. زموږ په اصطلاح، په اسلامي اصطلاح په دغه خلقت کې لاس وهنه مه کوئ. له دې نظره دوی ته دا هم کیدای شي ګناه ښکاري ده او دیني بدعت په دیني اصطلاح. بل بحث د بنال دا و چې دا روشنفکران خلک عقل ته رابولي، اما عقل تر مذهب مقدس او ښه نه دی. مذهب تر عقل وړاندې دی. دقیقا دغه مورد زه فکر کوم نن سبا زموږ په ټولنه کې په یو خاص معنا بلکې په څو معناګانو سره مطرح دی. د هوښیارو خلکو او د مذهبي مقلدینو ترمنځ وضعیت سته دی، پوښتنې سته دي. هیله لرو چې د ډیالوګ او د فکري ودې په موخه د ناستو زمینه په دې هکله به د مساعده سي تر څو موږ عقلي وده وکړو ورسره. بل د سنتي ټولنو یا د دغه انقلاب نه مخکینی د فرانسې وضعیت چې کیدلی شي د ځینو نورو ټولنو هم سرنوشت وي، د هغو ټولنو دغه پیښې او دغه خاصیتونه دا هم د تایید وړ دي دوی لپاره. پلارواکي د سنتي ټولنو خاصیتونه دي، دا د دې لپاره تایید وړ دي او دا باید بدل نسي. سلطنت، کلیسا، کورنۍ هماغه جوړښت چې هماغه وخت کې و، هماغه ډول څه دی. بالاخره د ژوند په واحدونو کې، په ټولنیزو واحدونو کې لاس وهنه مه کوئ، مې بدلوئ. دا د بنال دی. عین شی موږ دومستر لرو، جوزف دومستر یا هماغه د زموږ د ځینو مفسرینو په وینا یوسف دومستر، دا هم همدغه انتقادات لري، هماغه د بنال سره مشترک فکرونه لري. دا مخالفین د روشنفکرۍ دي او اغیزې درلودې. دوی خپل پلویان هم درلودل او په جدي ډول سره لیکنې کړي دي د دې لپاره چې روشنفکري، انقلاب او نوی وضعیت د منلو نه دی. ښه، بالاخره ټولنپوهنه د دغو موافقو او مخالفو په ډیالوګ کې منځته راغلې ده. یو شمېر کسان د تغییر طرفداران دي، لکه پیل کې مو څه وویل، یو شمېر کسان د نظم طرفداران دي. شته وضعیت همداسې ساتو او تر دې ډارېږو چې دا بدل سي. یوه ډله، بله ډله د شته وضعیت د منلو نه دی. ښه وضعیت هغه دی چې موږ پکې لاسوهنه وکړو، بدل یې کړو او بل وضعیت منځته راوړو. یو پوښتنه ډېره جالبه، تاسو دې پوښتنې ته فکر وکړئ. دغه نن ورځې انسان چې نن په دغه وضعیت ولاړ دی په تاریخ کې، دغه تجربې چې ژوند کې ورته واقع سوي دي، دغه شیانو سره چې نن مخ شوی دی، دا د خپله غوښتنې وي په څو پیړیو کې، او که نه هر وارې چې خپله اراده او خپل تصور کارولی دی، تغییر په نیت باندې راغلی دی، داسې پیښو سره مخ سوي دي، داسې وضعیتونو سره مخ سوي دي. دا یوه ډېره مهمه پوښتنه ده. که لږ ښه وروزل سي دا پوښتنه زموږ په ذهنونو کې، کولی شي موږ سره مرسته وکړي د دې چې ښو فکري وضعیتونو ته مو بوځي او د دوی د ټولنپوهانو او ټولنیزو وضعیتونو بېلګې کتلی شئ. تر ټولو ډېر زیات رول په دې چارټ کې درته ښکاري، تر ټولو ډېر زیات رول په ټولنپوهنه کې فرانسه لري. اول قطر کې وګورئ، فرانسه د روشناندیشۍ، د محافظهکارۍ او همداسې د ځینو نورو پوهانو درلودونکې ده چې اولو پیړیو نه، یعنې د ټولنپوهنې د اولو پیړیو نه په نړۍ باندې تاثیر لري. همداسې چې کته راځي تاسو دا وضعیت کمیږي. تر ټولو ډېر زیات فرانسه، بیا آلمان او بیا نور هېوادونه په ټولنپوهنه کې رول لري. هغه کسان چې تاسو یې پاس ګورئ نمونه یې لیکل سوي دي، دوی هلته مونتسکیو روسو، دلته د مستر دوبونال، دلته سن سیمون، اګوست کونت او امیل دورکهایم، دا تر ټولو ډېر ستر فیلسوفان او ټولنپوهان دي په یوه معنا سره، چې په راتلونکو درسونو کې د دوی لیکچرونه او د دوی نظریې تحلیلوو. همداسې بیا آلمان کې. اما په ادامه کې دا وایم چې د فرانسې ډېر
جالب بنیاد د دې لپاره دا و چې فلسفي او نظري زمینه درلوده د دې ودې لپاره عین شی آلمان په همدې خاطر د دوو هېوادونو پرمختګ کړی. زه خپل یو ادعا دلته وکړم، دلته یې مطرح کړم. فرانسې او آلمان کې له څو اړخونو نه ځینې کمالونه شته دي. د فکري اړخه دا کمال ډېر کومک کوي د هغه کسانو لپاره چې زده کړه وکړي چې د دوی ژبنی جوړښت، د دوی فرهنګي وضعیت، د دوی ازادي، د دوی بدلېدنې، د دوی پیښې داسې راټولې شوي دي چې د متاثر انسان لپاره یا د یو کمال ته ورتلو انسان لپاره یا تربیت اخیستونکي انسان لپاره چانس ورکوي چې ژور وپوهېږي په مسایلو. زه ګمان کوم د فرانسې او د آلمان پوهان تقریبا په ټوله نړۍ باندې د نورو پوهانو ترڅنګ تاثیر لري او دا د دغه یاد شوو عناصرو لاملونه او نورو لاملونو پورې مربوط ده. ایروینګ زایتلین یو کاناډایي ټولنپوه دی. دی اوس هم ژوندی دی په کاناډا کې. دی د ټولنپوهنې نظریه راټوله کړې ده او یو مجموعه یې ترې جوړه کړې ده. خپل نظریات په هکله لري، څو کتابونه په دې برخه کې لري. دی د دغه وضعیت د روشنفکرۍ او د فرانسې د فکري او فرهنګي وضعیت د مخالفینو او موافقینو یو لیست جوړ کړی دی. په دغه جدول کې تاسو ګورئ چې د موافقینو او د مخالفینو نظریات راټول کړي دي. څه تفاوتونه د دوه ډلو درلودل. دا دقیقا یو ټولنپوهنیز کار دی. که تاسو اوس یې کولی خپل ټولنه کې ډلې تشخیص کړئ او د ډلو ځانګړتیاوې تشخیص کړئ، پوهېږئ چې کوم ډول رابطې یو بل سره درلودلی شي یا یې لري، کوم ډول تاثیرات درلودلی شي یا لري. لس قضیې د تشخیص کړي دي چې یو خاصیت د دې لس خاصیت د محافظه کارانو دي یا د نظم د پلویانو دي، لس خاصیت د تغییر د پلویانو دي. کوم ډول استدلال کوي، د منطق واحد یا د تحلیل واحد خپل څه شی ګڼي، فرد ورته مهمه ده که ټولنه، دا پخواني ارزښتونه که نوي ارزښتونه، خپله ارماني دنیا د تیر وضعیت په تکرار کې ګوري، خپله ارماني دنیا د یو نوي وضعیت په منځته راتلو کې ګوري. دغه موافق او مخالفې ډلې دي. دا لس قضیې د زایتلین د نظر د مخې دقیقا موږ ته د روشنفکرۍ او د ټولنپوهنې د پلویانو یا د ټولنپوهنې د علم د منځته راتلو زمینه موږ ته ښیي. موافق او مخالف دغسې وضعیت منځته راغلی و او ټولنپوهنه منځته راغله. جالبه ده. زه فکر کوم د ډیالکتیک مسله که تاسو په هکله مطالعه کړي او که نه مې کړي حتما یې وکړئ. یو ډېره جالبه مسله ده، یو ډېر اکاډمیک سنت دی چې پاته دی تشخیص شوی. د ډېرو پدیدو ترمنځ همغږي یا خپلمنځي خبرې منځته راځي. د خبرو په نتیجه کې نوی وضعیت چې دا اوس په بېلابېلو بڼو، په بېلابېلو منطقونو، په بېلابېلو اصطلاحاتو ذکر شوی ده. تز او انټي تز او سنتز د آلمان په فلسفه کې یا د هغې نه وړاندې په اروپایي فلسفه کې شته. او د فرانسې د تاریخ او زمینې په هکله مې چې بحث وکړو د ټولنپوهنې لامل شوي دي، په دې کې هم شته ده. همدغه وضعیت تاسو ګورئ، مخالف او موافق چې تاسو ګورئ، د دغو په نتیجه کې منځته راغلې ده. اوس زمونږ په ټولنه کې که دا خبره انتقال کړو، زمونږ په ټولنه کې که دریځونه فکري شي او فکري دریځونه خپل موافقین او مخالفین ولري او فکري منطق څرګند، صریح او معقول وي او د دې لپاره زمینه مساعده وي چې دا ډلې فکري ډلې یو بل سره خبرې اترې وکړي، ډیالوګ وکړي یو بل سره، مطمئنا دریم وضعیت منځته راځي. مطمئنا دریم وضعیت منځته راځي. او دریم وضعیت کولی سي احتمالا تر دغه شته دوه وضعیتونو ښه واوسي. زه البته کېدای سي دا خبره لږ ډېره خوشبینانه مطرح کوم په دې خاطر چې ګمان کوم زموږ ټولنه تغییر په وضعیت کې ده او باید تغییر وکړي. دا بحث مې مخکې وکړ چې په عامه معنا باندې ډېری نور پوهان ټولنپوهان دي. تاسو د ډېرو کسانو سره منلی سئ چې ووایئ چې فلانی ټولنپوه و او دی یا په تاریخ کې ځینې کسان تشخیص کړي سي دوی ټولنپوهان وو. دا صحیح ده. اما په خاصه معنا باندې اروپا کې په فرانسه کې مشخص ټولنپوهان دي چې ابتدایي بحثونه د ټولنپوهنې مطرح کړي. دا تصویر دی اګوست کونت دی. زمونږ بل لیکچر د اګوست کونت په هکله دی. دی د فلسفې د ټولنپوهنې لومړنی شخص
ګڼل شوی دی. ښه، په پیلنیو کسانو کې چې اګوست کُنت ترې متاثر دی او ما د نن ورځې د لیکچر د اوسنیو خبرو د راټولېدنې او وروستیو خبرو محتوا را جوړوي هغه سن سیمون دی. دا د اګوست کُنت استاد او ملګری دی، څېړونکی، سیاستوال او لیکوال دی. دی د فرانسې په انقلاب او هغې نه مخکې وروسته کلونو کې روزنامه یا ورځپاڼه یا ژورنالیستیکي یا مطبوعاتي فعالیتونه ترسره کوي او یو دفتر لري. اګوست کُنت وایي چې ما ته ډېر څه د ټولنپوهنې په هکله را زده کړل او ما ترې عملا زده کړل، هغه سن سیمون دی. سن سیمون د کارل مارکس چې ډېر ستر فیلسوف دی د هغه هم غیر مستقیم استاد پاتې شوی دی او هغه ترې متاثر دی. سوسیالیزم د همغه په نظریاتو کې منځته راغلی دی. دی د کارګرانو پلوی و، لکه تاسو چې په کمونیزم کې او په سوسیالیزم کې ګورئ دا بحثونه. او دا شان دی د ټولنیز عدالت په اقتصادي معنا باندې دقیقاً پلوی و. ټول فرصتونه باید او ټول مالی او مادي امکانات باید په ټولنه کې عادلانه وویشل شي تر څو ښه ټولنه منځته راسي. که تاسو د سن سیمون په نظریه کې پوښتنه کوئ ښه ټولنه کومه ټولنه ده، هغه ټولنه چې شته امکانات پکې په برابر ډول عادلانه ډول وویشل شي، په عادلانه ډول وویشل شي، هغه ټولنه به ښه ټولنه وي. یا برعکس تاسو پوهېدلی شئ که تاسو نن څوک پوښتنه وکړي د سن سیمون په نظریه کې غیر مطلوبه ټولنه کومه ده یا ژوبله ټولنه یا ناقصه ټولنه، همغه چې امکانات پکې په عادلانه ډول نه وي ویشل شوي، هغه ټولنه ده. د ده دا نظریات پوهنتونونو ته ورسېدل او دی په خپله د ژان ژاک روسو د روشنفکرۍ بحث نه متاثر و او تاثیر درلود په اګوست کُنت او په کارل مارکس باندې چې بیا وروستني بحثونه د دوی په یو خاصه معنا د سن سیمون نه متاثر دي. ښه، دی یو کتاب لري د بشر د علم اړوند، درباره علم بشر. دا کتاب ژباړل شوی هم ډېرو ژبو ته دی او پکې عمده نظریات دي. که څه هم کولی شي په باندې اوسني ټولنپوهان د اوسنیو نظرونو نه خپل نیوکې وکړي، ولی په کلیاتو کې او په ابتدایي ډول سره د ټولنپوهنې فوق العاده او بهترینه زمینه یې مطرح کړې ده. دی وایي چې د ټولنپوهنې مستقیم اصطلاح ده نه ده کارولی، اما د ده د بحث او نظریاتو په رڼا کې دا شی شته که اجتماعي علومو ته تاسو غواړئ ورسېږئ یا ټولنیز علوم موجود وي او منځته راځي او موږ غواړو د ټولنې لپاره برنامه او پوهه وړاندې کړو یا نظر وړاندې کړو، موږ باید 3 مرحلې په علمي مسیر کې طی کړو او دا د بشر د علم ناچاره لاره ده، همدغه یوازینۍ لاره لري، بله لار نه لري. اول دا دی چې مخکیني تمدنونه مطالعه کړو، راویست کړو، وګورو چې انسانانو کوم ډول تمدنونه طی کړي دي او درلودلي دي په خپل ژوند کې. دویم دا چې موږ خپله ټولنه کې د همغو تمدنونو وضعیتونو او تجربو او زده کړو ته او تاثر ته په کتو سره خپله ټولنه وګورو او مشاهدات وکړو. زموږ په ټولنه کې د همغو مدنیتونو مشابه یا د همغو مدنیتونو په تاثیر څه شی موجود دي. او دریم دا چې د دغه دواړو د ګډاوي په نتیجه کې موږ پوه سو چې زموږ اوسني ټولنیز جوړښتونه کوم دي، تشخیص کړو چې په ټولنه کې د مدنیت د اغیزو په رڼا کې او په تاثیر کې او همداسې موږ چې ګورو او خپل مشاهدات کوو کوم ډول قانونمندۍ یا جوړښتونه یا قواعد په ټولنه کې راته تشخیص وړ دي. دغه مسیر که موږ طی کوو، موږ علمي فعالیت کړی دی د سن سیمون له نظره. او انسان که وغواړي چې یعنی بشر که وغواړي چې په لویه ادعا کې بشر که وغواړي چې علمي فعالیت یې کړی وي، خپله تیره باید ولولي، خپل اوسنی وضعیت باید ولولي او جوړښتونه چې د ده له نظره د ټولنې اساس دی، دا یو مکتب هم دی، ساختارګرایي یا د ساختارونو پلویان یا جوړښتواله، دا یو مکتب دی، د همدغه مکتب پلوی دی. دی وایي چې ټولنه جوړښتونه دي او هر یو وګړی په ټولنه کې په یو خاصو جوړښتونو کې واقع دی او د دغه جوړښتونو د فشار په نتیجه کې دوی خپل اعمال او چلندونه ترسره کوي. په دې فکر کې موږ تر یو کچې آزاد یو او تر ډیره مجبور اجباري. ښه، دغه آخري بحث دی زما. د فرانسوي ټولنپوهنې ځینې ځانګړتیاوې دي. د ټولنپوهنې په نړیوال ژورنال کې یو معاصر فرانسوي ټولنپوه مرکه کړې ده، جان ایو په نامه باندې، جان ایو ټروپو.
دی درې ځانګړنې تشخیصوي د اوسنۍ ټولنپوهنې لپاره یا د ټولنپوهنې د مسیر په رابطه چې فرانسه کې منځته راغلی ده. همدغه علم مو چې نن په باندې بحث وکړو چې د روشنفکرۍ د فکري خوځښتونو او د ټولنیزو فشارونو په نتیجه کې منځته راغلی ده. د دغه علم په فرانسه کې ځینې ځانګړنې دي. یو دا چې خپله د دغه علم فرانسوي شکل او سبک ځانګړی دی. دا نه انګلستان ته ورته دی، نه آلمان ته ورته دی، نه امریکا ته ورته دی. د خپله جان ایو په بحثونو کې دا و چې تاسو په امریکا کې د موډرنیزم بحث په یو هغه علت په توګه لرئ چې ټولنپوهنه منځته راوړي. حال دا چې په فرانسه کې ټولنپوهنه ده چې موډرنیزم په هکله باندې بحث کوي. دا یو ځانګړی تفاوت دی او دې ته ورته ځینې نور تفاوتونه. د دوی له نظره فرانسه له تاریخي حیثه دا استعداد لري او دا چانس درلود چې ډیر فکری فلسفي او نظری کلک بنیاد ولري. او ټولنپوهنه په فرانسه کې یعنی د فرانسوي ټولنپوهنې یوه ځانګړنه دا ده چې تر ډیرې کچې پورې په نظري بنیاد ولاړ ده او مسیر چې پکې راغلی دی د نظر د مسیر عمل ته راغلی دی، چلند پوهېدنې ته راغلی دی. یک رفتار مطالعه کوي په یو خاص نظریه ولاړ مطالعه کیږي. نن هم چې کوم جریان غالب جریان په فرانسوي ټولنپوهنه کې دا ده چې د انسانانو د چلند معنا باید ولټول سي. سره د چې په ډیرو نورو هیوادونو کې په ډیرو نورو ټولنو کې د ټولنپوهنې تمرکز کله پر دې شوی دی چې یوازې جوړښتونه قالبونه وګوري، کله پر دې شوی دی لکه آلمان کې چې یوازې محتوا وګوري. او دلته ترکیب دی. دا دویمه ځانګړنه. او دریمه ځانګړنه د دغه نظري زمینې خاصیت دا دی چې دومره پراخ او غالب ده چې کولی سي نورو ټولنو کې یا په همدې ټولنو کې ډیرو نورو مسایلو ته هم نظري بنیاد وګرځي او پر باندې بحث وشي. زما د نن ورځې خبرې په همدې ځای پای ته رسیږي. د ټولنپوهنې لومړني کلونه لکه څنګه مو چې وویل دغسې وو. د علم وده وه، دیني او مذهبي وضعیت په هغه ډول و چې مخکې مو تعریف کړ، سیاست په هغه ډول و، انقلاب و او فکري خوځښتونه و. ټولنپوهنه منځته راغله او سن سیمون هم په ټولنپوهنه کې د لومړني شخص صفت په غیر مستقیم ډول برخه درلودلې ده. اګوست کونت هغه څوک چې په صریح ډول لومړنی ځل لپاره د ټولنپوهنې اصطلاح کارولی ده، سوشیال فزیک لیکلی دی، د راتلونکي لیکچر موضوع ده. اصلا د علم مسله یو هم نه ده حل شوې تر پایه او علم نه غواړي تر پایه پورې یو مسله حل کړي. د فلسفې سره تفاوت په همدې کې دی. علم نشي کولی او نه غواړي. د نن ورځې خاصیت دا دی چې هیڅ مسئله تر پایه پورې نشي حلولی او مطلق د حل لاره ورته نشي وړاندې کولی. هیڅوک نشي ویلی مګر داسې ویلی سي چې په کومه ټولنه کې، په کوم وضعیت کې، په کومو خلکو کې کوم ډول نظام دی. سوسیالیزم د دې ادعا لري چې که تاسو سوسیالیستي نظام د ټولنې ته راوړئ اکثریت پکې ګټه کوي نه فردیت. برعکس کپیټالیستي نظامونه یا سرمایه‌داري نظام فردي ګټه باندې ډېر متمرکز دی. تاسو چې کله کپیټالیستي مسئله مطرح کوئ، لیبرالیزم یا دې ته ورته نږدې نورو هغه مکتبونو، مفاهیمو او ایډیولوژیو پورې راګرځي چې فردي ازادي مني، هر یو کس تر ځایه آزاد دی. اوس مثلا تاسو د مسعود په درد کې اخته سئ، دا د جبر اختیار ډایلکټیک دی. جبر اختیار بالکل د علم کلام یو هغه بحث دی چې نه حل کېدونکی دی. تاسو بالاخره مختار یاستئ که مجبور؟ مختار یاستئ که مجبور؟ همدا ده مثلا. موږ هر یو، زه غواړم دا خبره حل نه کړم، فقط دغه ځای کې دا خپله خبره کوم. موږ هر یو کس دا هر یو فرد چې دلته ګورئ تر یو زیاتې اندازې اجتماعي یو، د ټولنې برخې یو، ټولنې موږ جوړ کړي یو د یو فرد په صفت. د دې اړخه تاسو فرد یاستئ که ټولنه؟ هر یو کس کولی شي ټولنه واوسئ. تاسو هر یو د یو مجموعې نمایندګي کوئ. هر یو کې دا ټولنه ښکاري، نه ښکاري مګر موږ تاسو هر یو کې یو ټولنه ښکاري. همداسې ده. برعکس هم صحیح ده. ښه، د ټولنپوهنې بحث دا دی چې په ځینو ټولنپوهنیزو نظرونو کې فرد یو واحد دی، د دې لپاره چې تاسو ټولنه پرې باندې وپېژنئ. د تحلیل واحد فرد دی، اما بعض نورو کې نه دی او دا بحث نه حل کېدونکی دی. ښه ده چې ادامه ورکوئ، باندې پوه شئ. او موږ به هرکله منتظر یو چې په هر یو برخه کې کوم ډول نوي نظرونه منځته راغلي او موږ نه غواړو هغه جزمي موضوع واخلو چې حتما یو ځای تایید کړي تر څو د بل مخالف واقع شي او د یو په تایید سره تاسو کولی شئ بل شی له لاسه ورکړئ. اجازه راکړئ.
تکمیل کړو. دویم، دین پوهېدنه بالکل ټولنیزه مسله ده. ټولنیزه مسله ده. د فقه بحث دا دی چې دین فطري دی. د انساني علومو بحث دا دی چې نه، دین ټولنیز او رواني دی. د هر چا روان پورې اړوند، د هر چا ټولنیزې تربیې، زده کړې، ژوند، اسلوب او مخکینی عمر پورې اړوند. زه کولی شم په همدې ټولنه کې تاسو ثابت کړم د سرمایه‌دارو دین، د ملایانو دین، د محصلینو دین، د ښځو دین، د مدیرانو دین، د ټول تثبیت کړم. ثابت شوی نه ده استاذه. استاذه د دوی د لیدلوري نه ثابت او کنه خپل به د دوی د دین وي څه ډول یعنی که تاسو په دې خاطر چې درته هغه د پوهېدو وړ وي، یو دننه د دین بحث دی، یو بهر د دین. موږ د باندې نه د دین په رابطه بحث کوو. دین د دې ټولنې یوه برخه ده. په دې سره چې کله د دې ټولنې یوه برخه ده، په خاصو کسانو تاثیر لري، له خاصو کسانو له خاصو وضعیتونو متاثره ده. همدې لپاره په دې ټولنه کې دینداري ډېره جذمه ده، ډېره افراطي ده یا ډېره تفریطي ده. کولی شي یو معقول برداشت دین موجود واوسي. ایراني زموږ هېواد ته نږدې ټولنه کې ایراني ځینې پوهان په د مخکینیو تېرو 40 کلونو کې داسې روزل سوي دي د دین په رابطه چې ډېر جالب تعبیرات او نظریات د دین په رابطه وړاندې کړي دي. تاسو حتما د عبدالکریم سروش کتابونه ولولئ، حتما د شبستري کتابونه ولولئ، حتما د شریعتي کتابونه ولولئ. د دوی مسله ټوله همدغه ده چې د دین ماهیت په ټولنه کې څه ده او څنګه څومره تاثیر باید ولري. زموږ په ټولنه کې باید د دین په رابطه بهرنی بحث مطرح سي. یعنې د دین د باندې نه باید موږ وګورو، پرته له دې چې په باندې حکم وکړو. دا دویم. او آخري مورد د روشنفکرۍ بحث چې کوم و ناقص او ناتکمیل او په یو فقط ابتدایي ډول سره د دې چې د دې ګنجایش لري چې تاسو هر یو په هکله باندې ډېره مطالعه وکړئ. او زه غوښتنه لرم هم د انسان نه او هم د ایفا نه چې د روشنفکرۍ د بحثونو په رابطه ځانګړي ډیالوګونه منځته راوړي او په لویه کې دا بدل سي په یو ډېر معقول روشنفکري بحثونو. اشاره مې افغانستان ټولنې ته نه وه په دې معنی. دلته د روشنفکرۍ په ډله باندې ډېر باور نه لرو، په دغه رقم څه شته دي، کیدای شي تر دې چې نوي جوړ سي هغه به وي. هغه بحث چې ما کله درلود هغه د فرانسې او د اروپا وضعیت و چې ټولنپوهنه یې په نتیجه کې منځته راغله. دلته هم که موږ روشنفکري ولرو یا داسې پوهان ولرو چې په دغه اصطلاح کې راټول سي، دوی کولی شي د ټولنیز بدلون او د یو ښه بدلون لامل وګرځي. زما پیشبیني دا ده. ولې باید دومره جزمي فکر وکړو؟ زه فکر کوم مونږ ټول له دین نه متاثر یو خاص ډول، او زما د لیکچر یو ډېره برخه اوس دین پورې راوګرځي. زه نه پوهېږم ولې. هلته ما نه غوښتل داسې بحث وکړو. اما تاسو ځان داسې راګیر کړی دی چې هم د دین د ننه نه خبرې کوئ، هم مجبور یې د باندې نه خبرې وکړئ. دا اوس کېږي د دوو کسانو موقف. یو د فقیه موقف چې راغلی د دین خلکو ته توضیح کوي او خلک رابولي ورته. د سره باید په بل ډول خبرې وکړو، ځکه دا درون دیني بحث کوي، که دننه دین بحث کوي. یو د منتقد یا د نسبیګرا مطالعه کوونکي بحث دی چې د دین په رابطه مطرح کوي. د باندې نه دین ته ګوري، د باندې نه چې کله تاسو دین ته ګورئ د ټولو د ژوند په ټولو برخو کې د دین تاثر تاسو خپله نقدولی هم صحیح، پیدا کولی هم صحیح. شرط دا نه ده. زه تاسو نه دا پوښتنه وکړم فقط د یو پوښتنې په صفت د دین حقانیت څه ثابتولی شي؟ څه ثابتولی شي؟ زه یو ټولنپوه یم، زما لپاره دا مسله ده. یو دین چې وایي برحق دین دی، د څه له مخې برحق دی؟ څه ثابتولی شي؟ غیر له دې چې تاسو خپله د دین خبرې ته بیرته غوږ شئ، د باندې نه په څه ثابتولی شئ؟ د هر څه په رابطه هم دا بحث مطرح دی. بیا بنان موږ نسبیګرا یو، تر یو کچې پورې هر یو دینداره دی، تر یو کچې پلوی دی، تر یو کچې منتقد دی، تر یو ځایه پورې په باندې پوهېږي، تر یو ځایه پورې نه پوهېږي، تر یو ځایه په هکله باندې پوښتنې لري، اندېښنه لري، تر یو ځایه پورې نه لري. دا زما بحث په دې کې دا نه و چې ټولنپوهان دینداره دي او برعکس هم نشم ویلی. اما دغه درې کسان چې ما یاد کړل، ماکس ویبر، امیل دورکهایم، اګوست کانت، دوی په دغه معنا چې موږ پیژنو دینداره نه دي، دوی د روایتونو طرفدار نه دي، هېڅ وجه نه اصلا، او دوی فقط نسبي دینداران دي. دوی فقط په دې باندې قایل دي چې دین په ټولنه کې د ټولنې د وضعیت د ښه کېدو لپاره تاثیر لري. دا چې تاسو مناسکو ته را دعوت کړي، دا تاسو دعاګانو ته را دعوت کړي، تاسو مانځه ته را دعوت کړي، په دې باندې باور نه لري او نه مني. صحیح دی؟ دوی فقط د نظم په دلیل، ځکه چې دا د نظم ټولنپوهان دي ټول، او مثلا د ودې ټولنپوهان دي. څنګه ټولنه وده کولی شي؟ په ټولنه کې تر ټولو زیات شی چې لیدل کېږي څه شی دی؟ دین دی.
دا دین څنګه کارولی شي د خلکو د ودې لپاره. دغه ډول بحث دی، دننه پکې بحث نه دی. بناً زه هیله لرم چې تاسو په نسبي ډول آماده سئ د دین په رابطه د بهر نه بحث کولو ته. یو تجربه چې انساني تجربه ده او ممکنه ده د ټولو لپاره، د ډېرو انسانانو تجربه کړې ده، دغه هر حالت چې تاسو لرئ، هر باور چې لرئ، هر وضعیت چې فکر کوئ، کولی شي د هغه وضعیت نه راووځئ، فرضاً د هغه په مقابل کې ودرېږئ، نقد یې کوئ. خپل نقش هم همداسې کولی شي، خپل باور هم همداسې کولی شي. ما تر ډېره وخته پورې داسې باور کوو چې علم ټول په کتابونو کې دی. تر ډېرو کلونو پورې ما دا باور کړی دی. هېڅوک هم نه و چې راته نقد کړي چې دا خبره صحیح نه ده. یو ځای پورې صحیح ده. علم ټول په کتابونو کې نه دی. قوانین مثلا ما د پوهنتونونو کې چې درس درلود، دا بحث راته چې اوس داسې فکر کوم او اوسنی برداشت مې دا دی چې قوانین د انسانانو په چلند کې دي، نه په کتابونو کې دي، نه په نظامونو کې دي، نه د پولیسو په ټوپکو کې دي، اجرایي قوه کې، نه په مقننه قوه کې دي. په دې کې نه دي اصلا. قوانین د انسان د ژوند په چلند کې دي. یعنې هغه ځای کې دي چې تاسو څنګه عمل غواړئ وکړئ. قانون همدغه ته وایي چې تاسو څنګه عمل وکړئ. بناً تاسو کولی شئ دغه بحثونو لپاره د خپل ځان نه راووځئ، بل ځای کې کښېنئ، ورته وګورئ چې څنګه دی. صحیح دی؟ یو څو شېبې راووځئ، یو بل کس واوسئ، نه همدغه کس چې اوس یې بل زاویه کې کښېنئ، ورته وګورئ چې دا شی دغه ډول منځته راغلی دی، دا د منلو دی؟ سوال پرې لرئ؟ تر دې ښه وضعیت مطرح کېدلی سي؟ تر دې بد دی؟ دا کومک کوي موږ سره چې بېلابېل لیدلوري ترجمه کړو، زده یې کړو چې څنګه د انساني علومو سره خپله رابطه تنظیم کړو. هغه کسان چې جزمګرایي کوي هغوی مشکل سره مخ کېږي په دې بحثونو کې. او زه هیله من یم لکه ډېر نور کسان چې دغه بحثونو کې ګډون کوي، یو ډول آزاد او پراخ منطق ته رسېږي چې د نړۍ په کچه باندې بیا بحث کولی شي. نه دا چې فقط یو وړې محدودې کې د وړو مشخصو قولونو لپاره ولاړ پاتې سي او د دې په ځای چې خپله واوسي یو بل څوک دی. راتلونکي بحث کې موږ د لکه نن چې په سنسیمون نظریاتو باندې پای ته ورسېدو، د دې نه وروسته د یو بل ټولنپوه نظریات او د دې ټولو نظریاتو مختلط ټکي به دی چې اصلي مسیر د جامعه شناسۍ تعقیبوو، منځ کې د اشخاصو نظریات چې ورسره مطرح دي. موږ په ناڅاپه د اګوست کونت سره مخ یو په فرانسه کې. یعنې اوس هم تر اوسه لا هم ټولنپوهنه په مکمل ډول منځته نه ده راغلې، فقط دا مقدمه او لومړني کلونه وو. د دې وروسته د اګوست کونت بحث دی چې زه هیله من یم اوس کولی په هکله باندې ښه ناسته او ښه تجربه ولرو. ډېر تشکر.